بسم الله الرحمن الرحیم ولسم سپاره په سر کې سورۃ انبیاء شروع شو. مکه کې نازل دی دا سورۃ د پیغمبرانو والا سورۃ او دې کې 112 آیتونه دي او 12 ورو کوګانی دي ورکه قدر مندو. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم مدد د نوم د الله پاک سره، برکت د نوم د الله پاک سره، مرګرتیا د نوم د الله پاک سره. دا سه الله پاک چې ډیر مهربان لوی مهربان دی. اقترب للناس حسابهم، تشنیع بر غفلت و جهالت و انکار رسالت. د دریو خبرو ناکارواله او بدواله الله ذکر کوي چې ډیر بدرنګ سیز دی. دا درې سيزونه کم یو خو چې څوک پیغمبري د پیغمبر نه مني دا ډیر خراب بدرنګ عمل دی. بل چې د پیغمبر د پیغمبرانو ځان جاهل کی ورته پته ني، او بل دا چې غفلت اختیار کی. اقترب للناس نذیر علی خلق له حسابهم، وقت حساب د دوی وهم فی غفلت معرضون، او دی په غفلت کې مخړون کړي. هغه ویل کیږي الناس فی غفلاتهم ورحل منیه تطحنو. وی خلق په غفلت کې دي، غافل دي، او د مرګ د جرم د پل نه دي، د مرګ پل هغه تعوید ګیلګیا دي. خلق دلکې مېدکې او د ځان نه غافل دي. د جرم د پل باندې چې دانی وا چې هغه بر دانی د ځان نه غافل او نور چې کوم اعلان دی هغه وړ کیږي. نو د دابر وای چې ګینه مونږه مزه کو چکرندی خروب اخره چکرندی. ما یاتیهم من ذکر ناراضی دی تاهس نصیحت من ربهم، د خپل رب د طرف نه محدث النوی ایس یو نوې نصیحت دوی ته ناراضی. الا استمعوه مگر خي ووري وهم يلعبون، او دی ور پوری خان دی ټوکې کوي ور پوری. د الله خود له شوی نصیحت هغه پوری خان دی غپ لګئی. لاهیتن قلوبهم، الله فرمایي قلوب کی دی زړونه د دوی غافل دي، د دوی زړونه. فاثر النجوا، او پټ مصلحت کوي دوی. الذين ظلموا، کسان چې ظلم کړي دي. هل هذا الا بشر مثلكم، دا محمد دا کس صلی الله علیه وسلم دا خو نه دی الا بشر مثلكم مگر یو بنی آدم دې تاسو غونتا. مشرکان دا خبره د رسالت نه منافی ګڼلا چې پیغمبر به یو هغه بشری بشریت د پیغمبر سره او د رسالت سره منافی ګڼلو. افتاتون السحر، آیاتاسو د په جادو کې راګيريږي. وانتم تبصرون، او حال دار چې تاسو الله سترګې درکړي دي ګوري ویني. قال ویل ربي زما رب يعلم القول، معلومه ده ورته خبره په سماي په اسمان کې ولر دی پزمکه کې. نبی له سلام فرمایل ک تاسو ارسمرم پټي خبره کوي، الله ته معلومه ده ماته د وحي په ذریعه سره خودل چې تاسو دا پټي صلاحګانی مشورې کړې دي. وهو السميع العليم، الله پاک اوریدون کې خبردار دی. بل دا مشرکان په یو خبره نه ټینګېدم، کله به ویل دا جادو دی، دا قرآن ته به جادو ویلو. کله ویل قالوا اضغاث احلام، دا بهوده خوبونه دي، د ځان خوبونه دي وي. بل افتراه، کله به ویل نه دا پیغمبر علیہ السلام د ځان جوړ کړي دي. کله به ویل بل هو شاعر، نه دا جادو دا شاعر دی شاعر. فلیاتنا بیاات، پس بکار د چروړي یو آیت کما ورسل الاولون، یو نه خدروړي کما نه خچته نمونږ غواړو چې څنګه را لګلې شي وړاندې پیغمبران. هر پیغمبر سره معجزه وا. نوح علیہ لوط علیہ صالح علیہ السلام سره اوخوا، نو دغه شانت معجزې دروړي. موسی علیہ السلام سره کونټه و، دا محمد علیہ السلام د ما شان یو نه خروړي کنه. ما آمنت قبلهم من قريه، ایمان نه دروړي وړاندې لدوی نه هیڅ یو کلی. اهلکناها چې کوم مونږ هلاک کړي دي. افهم یؤمنون، نو اوس بدی ایمان وروړي. دا ډیر بادران دي دینه مخکې خلکو ایمان نه دروړي چې کوم مونږ هلاک کړي دي، نو دی بس ایمان وروړي. وما ارسلنا قبلک، او نه دی لګلې مونږ ته نه وړاندې هیڅ یو رسول الله رجال مگر ټول نارینه سړیو. نوحي الیهم، مونږ به وحی لګلاوي تام. پیغمبران چې څومره راغلي دي ټول نارینه سړیوخه، آی کی یو خدام پیغمبر نه تیر شوی. فسالو اهل الذکرین، تاسو پختنو کوي د یاد ساتون کو نا علماءنا اهل ذکر نا ان کنتم لا تعلمون، کچری تاسو نه پويږئ.
دا ائمه مجتهدینو د تقلید په حق لدا آیت واضح ده او دین علماء استدلال نیولې دي په تقلید باندې تقلید ثابت ده د قران مجید نه ادا سے مسائلو کی چاغي کې قران حدیث کی واضحه نصوص نه خبر نه حل کیږي نو ګڼ دلایل دي د دلایل په دنیا کې یو دلیل دا ده د سورته انبیاء و آیت ته چې غیر مجتهد د باندې تقلید او بیا تقلید شخصی دا واجب دی واجب ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو نه پوهیږئ وما جعلناهم جسدا او نو ګرځولي مونږ دا پیغمبران جسدن داسې بدن لا یاکلون الطعام چې دی بیا خوراک نه کوي داسې بدن هم نو جوړ کړي چې خوراک ته ضرورت نه بلکې وو داسې انسانانو چې د دیم خوراکونو ته ضرورت وو لوګي بتنګ ابو بکر صدیق رضی الله عنه د کور نه راوته د تکانه غرمه دا لوګي تنگ کړي د ګرځي را ګرځي نبی له صلوات و سلام امروت لوګي تنگ کړي د لوګي راخستی دي حضرت عمر رضی الله عنهم لوګي راخسته دي حضرت عمر رضی الله عنه غلق جلالی غنتا صحابیو نو د خېټه د داس اشاره وکړه د تشی خېټه تا دا تشی ورغلی دي او نبی له صلوات و سلام ته وی دا زمون حال دی د لوګي نه نبی له سلام ورته فرمایل عمر صبر کوه الله موږ له بدلی راکړي او بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لک د طبيعت نداسي حیا ناکو نو هغه سنه ویل بیا لاړ یو صحابي لا اغي ولډه رخصتمل مستیاو کا چک سوري لاندې کې ناستم او زه ورته کچا زه ورته چنکاو کو یا خیرانی خوګیو به ورته کیږي او پخې کجوري او نیم پخته کجوري او دا ورته کی خو د نبی له سلام فرمایل ولا تسالن یوم اذن عن النعیم د دې نعمت مبارک وم تپوس کیږي نو لوګي تندې پیغمبرانو باندې مراتلی وما كانوا خالدین او نو دی همیشه پاتې کیدون کې په دې دنیا کې دا سينو چې ګینه د خدای غون تفنا به نه راتلا نه ټول پیغمبرانو خپل دور خپل پیریډ تیر کړي دی الله لورغلی دي کامیاب ثم صدقناهم الوعد بیا رښتیا کوم دي سره وعده فانجیناهم نمون دي بچک ومن نشاء هغه څوک چې د چا بچکول مونږ غوښته واهلكنا المسرفين ومن هلاك هغه خلق چې د حد نوتون کیو لقد انزلنا الیکم کتابا تحقیق سره را لګلې د مستاسو طرف ته داس یو کتاب فيه ذکرکم چې بده کې تاسو ذکر دی یو خدا آیت مونږ او تاسو تمخه ترالو مسیزواله پښتو کې ترجمه مزدکا چې تاسو تداسي کتاب راغلی دی چې بده کې تاسو د ټولو ذکر شتا یو نیک سړی دی صحابي دی چې هغه کله د آیت ویل وی الله مونږ ته وی چې لقد انزلنا الیکم تحقیق سره لګلې دی مونږ تاسو ته کتاب انداسي کتاب فيه ذکرکم چې بده کې تاسو ذکر دی هغه ول زما ذکر دی ور دا الف لام نه قران مجید شروع کو دا الحمد شریف نه بسم الله نه یو آیت غور سره ګوري چې زکم ذکر ما نو یو ځکه دا هغه خلکو ذکر دی چې هغه اعلی تقوا والا خلک دي چې د شپې ډډې د بسترونو لري دي او د ورځې عبادتونه کوي جهادونه کوي لګیا دي خواریان مهنتونه کوي نو دی وای انکساری کوي چې خدای دې کې حسنه ما دا غراته پته ده چې د اعلی درجه والا متقی خو نه ما نو بیا د هغه خلکو ذکر پکې ولیدو چې هغه د خدای نافرمانی مشرکانی شرک کوي د الله حکم نه مانی دی وی الله تا ته پته دی کېم نیمه د غنامنون کېم نیمه شکر دی بیا د هغه خلکو تذکرہ قرآن مجید کې را لدریم قسم خلقم چې هغه نیک عملم کوي او کله کله ته نداسي ګناه مشي خو بیا توبه مباسي او د چې کې حق دی وي زما تذکرہ ور کړه وي دا د زه خدلته ما زمونږ هم د هر کس تذکرہ په قران مجید کې موجود ده خو لګه خواري غواړي لګ وخت ورکول غواړي دا آینه د زبکه ځانو لټو ما ته ځان معلومه ده کنه چې سمرو بو کې منو هغه خوونه بوونه ټول ذکر دي د منافقان هم ویلي دي خدای دې خیر کیا پکې نه چرته غرق نشو والله چې سوچو کې کړه
سوچو کې چې د منافقانو کوم خوونه دي کنه کوم چالاکی او کوم بد اخلاقی ده نو زه غزان پورې داسې فکر مې اوسې چې خدایا منافقانو سره مې په حشر کې پاره سه ما کې هټول د منافقت خوونه دي صحابو خوونه وګورو ورکه ټول ذکر دي بهر حال فيه ذکرکم پدی کتاب کې تاسو ذکر دي افلا تعقلون آیات سو عقل نکار ناخلی پويږئ نه وکم قسمنا من قريه او سمره مې دکړي دي مونکل والا قسم ویل کېږي مې دکول ته ټانټي چوجولې شي او سمره دلکړي دي مونږه مې دکړي دي مونږه کلی کانت ظالمتن چې دا غزه خلق وسیدون کی ظالمانو دا غزه وسیدون کی خلق ظالمانو وانشا ناباد قوما او روچت کوم داغین رستا نور خلق آخرینا بل قوم آخرین نور فلما احسوا باسنا چکلاغي محسوس کو زمون عذاب راتل اذا هم منها يركضون ندی بیا د دینه په تختیدو شو رکز ویل کېږي د ته چې د اصل سړې پوند ورکو سرپټي اوس غلای نو دی بیا هک شتیک د عذابنا دی ته ویل شلا ترغزو منډه مو هاي کم وخا تختی ورجو الی ما اترفتم فیهم اغه کورونو تا اغه د عیاشه سامانونو تراو ګرځي کم کې چتا سو عیاشه او ایش کولو و مساکینکم خپل بنگلو ترا شي لعلکم تسالون د پاره چتا سن لګتا پوسو شي دا بدی ته تحکمن ویل کېږي د زور نه پتور چتا سو غزان ل بنگلې جوړې کړې وي او هاي کم قسم د عیاشه سامانونه یې خو ایوزه تلاړم یو کس د دعا د پاره بوتلی و چیرې تراشه زمون نو کورم جوړ کړی دی ایوجی صاحب راته وکه ویل دا تو ګور دا واشروم مله پورا نیمه کمره وکنه نو راته ویل دی چې دا خانه کو ګورو غد خانه کو سړې پکې راتلو بلکې دو درې غړ سړیم پکې راتلو ما ته ویل دی د انډیا فلم کې کتلی هغه نه غسته دی دا ان لله و انا الیه راجعون خبره رضان سبب وای سړی ډیر په مینه جوړ کړی ځان لکه الله اوس غلی چرته اوس ولرا شکر لک خبر دنالو لک تاسو کو سره خپلو کې قالوا یا ویلنا د دینه مراد زما دانه نه چې دا چاله الله د حلال ورکړي دي ماغي باندې د مشرکان آیتونه فټ کړه اعوذ بالله من ذلک دا څنګه نه خاصمو ویل چې د عیاشه سامانونه مسلمانانو کم زین ځان د پاره اخلو نت کې ورپسې ګرځو قالوا یا ویلنا دی ویل هاي خرابی د مونږ لنا كنا ظالمین مونږ ظالمانو فما زالت تلك دعواهم نو همیشه بدغه فریاد د دي حتا جعلناهم حسیدا خامدین تر دې پورې چې مونږ کود بي لو کړلې شوی خامدین ساړ پرات حسیدن حسید هغه فصل ته ویل کېږي چې په لرو کې سراورې بلې شو پراتی بیا برډي پراتی او خامدین اغه سکروټو ته ویل کېږي چې وب په واچولې شو چې سیږي او هغه ورته نمړ شیارانا سکارو ورته وي الله وی دی مونږ بیا دغه شان سکارک هم غردول وما خلقنا السماء والارض نه دې جوړ کړې مونږ اسمان والارض او زمکا و ما بینهما سجدی منس کی دی لاعبین ابس لوب لم نه دی پیدا کړی دا کېل تماشا نه دا सब टाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बन जा रहा लव अरदना नत्तखिद लहवन अल्लाह वही कचरी मुंग इरादा को चूनी सु लोबे कचरी मुंग द लोब इरादा कड़े वे नाउज़ बिल्ला लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना नदालो बम जोड़ा कड़े हम दखपल तरफा इनको ना फाइलिन कचरी मुंग कउन के वे लोबी खुदा लोबी न दी दा इम्तिहान दे इंसान अल्लाह गुरी बल नक़ज़िफ़ु बिलहक़ अला अलबातिल बल्कि मुंगा उलू हक प बातिल बानी हक रावालू द बातिल पर असर पिउलू फयदमगहुन हक सरा द बातिल द असर मातशी फैज़ा हुवा ज़ाहिक़ुन द बातिल उतख्ती वलकुमुल वैल او हलाकत او खराबी द तासुल बिमा तसिफून दा खबरना चकम तासु कोई وله من في السماوات خاص د الله دی او سوچ اسمانونو کې دی ول ارض ازمکه کې دی ومن عنده او هغه فرښتې چې الله سره دی لا استكبرون اغي پوزنو چونی تکبر نه کوي ځان تلوي نه ګوري عن عبادته د الله د بندګۍ نه ولا يستحسرون
او نه اغي سستی کوي د الله په بندګۍ کې سستی نه کوي یسبحون الليل پاکي بیانې د الله د شپې او نهار او د ورځې لا یفترون او ستړي کیږي نه فرښتې د الله په بندګۍ نه ستړي کیږي دا خو انسان دی چټول شپه مرونه تیرا کړی دا بیا لګي سحر مانځنه پسترګي پټی کړی دی اوس بیا روزه په خلاصان ستومانه کوي نو ستړي کیږي او فرښتې خو ستړي کیږي نه دیو جن انسان د فرښتونو چتیږي چې د ستړي کیږي مو داغي باوجود هم د الله بندگی کوي امیت غزو الہات من الارض آیا دی ګرځولې دي خدایان د زمکه نه هم ينشرون چاغي بدویرو چتای بیا لو کان فیهما الہات کچریوه په د زمکه او اسمان کې نور خدایان الا الله سوا د الله نه کله الله نه غیر په دې کې نور خدایان وي لفسدتا ودواړو به خرابیا چولې او په دې کائنات کې دا کائنات به درهم برهم شوی ځکه یو خدای به یو سویل او بل خدای به بل سویل فسبحان الله نو پاک دې الله رب العرش چې مالک دې د عرش عما یصفون دا خبر نه پاک دې چې دا مشرکان ولا جوړې د ځانام لا يسأل عما يفعلون الله نه پښتنه څوک نشي کولای دا سم مبارک چې الله کوي وهم يسألون او د خلکو نه پښتنه کیږي الله به تپوس کوي دا الله نه تپوس والا څوک نشته دي او د مخلوق نه تپوس والا شته دي دا آیت لږ ځکه دا بازي مسلمان چې ورته د بجلی غلا مکو مړوي سو کې تپوس کوي دته د سورته انبیاء 23 نمبر آیت په ترجمه وروي تاسو خزدا کو کنه الله نه تپوس والا سو کې نشته دي او د مخلوق نه تپوس والا الله شته دي دومره لوی الله په سر ولاړ دی ویني ګوري می او زه به حیثیت مسلمان دا خبره کوم چې مړه سو کې تپوس کوي دا ډیره کمزوري خبره ده دا د قران نه د علم ولا خبره ده داس خلکو دغه کوي اسلام یو کوي ورته داس خبره مکه چې سو کې تپوس کوي ګنام کې ځان له بانم جوړه او بانم ډیره خطرناک چې د قران سره تصادم او ټکر خریدا سه مکه وای بس ګناه ده کې وجله اخلاق ده خان په بڑا کې خدای به در سره پوي شي تپوس به دنو کې چې څنګه کوي دنه وا په بڑے والے کده تپوس نشي کولای نو خیر ده امیت خذو من دونه الها آیا دین ولید سوا د الله نور معبودان قل تور توهات برهانکم روړ خپل دلیل هاذا ذکر من معیا دا خبره دا هغه چا چې مون سره دی و ذکر من قبلی او دا خبره دا هغه چا چې زمانه وړاندې دي بل اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر خلک نه پويږي پس نه پويږي الحق په حق خبره باندې فهم معرضون پس د دوی عادت ته مخاړېدل مخ اړول د دوی عادت ګرځیدلې دي دی مخ اړون کینی وما ارسلنا من قبلک ندلی گلی مونږ ته وړاندې محبوب پیغمبر امر رسول نه پیغمبر الله نوحي الیه مگر مونږ باغی ته وحی لګلا هغه پیغمبر ته مونږ وحی استولا انه د دې خبره پیغام ورته مونږ استول لا اله الا انا چې نشته د لایق د بندګي سوا زمانه سوق فعبدونی زما بندگی کوي وقالو اتخذ الرحمن او دې ظالمانو ویل دي چې نیولې د رحمان ذات ولدن اولاد سبحانه مسلمان ته جواب ورکا د الله د وحدانیت د عقیده د توحید سوال دی فورا وایا الله پاک دې د ولدنا ساخستو تم داس خلق م پرېدا ستا په مخ کې چا چاته ویل د خدای لوري د خدای زویا ورته پام د خدای زوی شته او د خدای لور شته لم یلد ولم یولد بل عباد مکرمون بلکې دا فرښتې چې دي دا د خدای لونه نه دي دا د الله بندگان دي عزتمن لا يسبقونه بالقول دا الله نه مخکې خبره نشي کولای او هم بامره يعملون او دي د الله په حکم باندې عمل کوي يعلم ما بين ايديهم معلومه دي الله تعالی سچ د دې مخ ته دي او ما خلفهم او سچ د دې شاته دي ولا يشفعون او دي سفارش نه کوي الا لمن ارتضى مگر هغه چا د پاره چې چا الله راضي کړي وهم من خشيته او سوق د الله د hebat نه مشفقون يريږي وهم او دا فرښتې من خشيته د الله د hebat نه مشفقون يريږي رپيږي ومن يقل منهم او سوک چې په دوی کې وای انی الہ ز معبود یما من دونی د الله نه سوا د الله نه ورستا فذلک نجزیه جهنم نداس کس لبم بدل ورکو دوزخ کذالک نجزی الظالمین دا شان بدل ورکو مون بے انصاف ظالمانو تام
اولم ير الذين كفروا دلته د الله د قدرت باز دلایل بیانېږي. اولم ير الذين كفروا آیا کافرانو ندی کتلی ان السماوات والارض چې بشک اسمانونو او زمکا کانتا رتقا دا دواړه یو بل سره ملو رتق دی ته وي چې یو بل سره بالکل ورننوتی دا اسمان او زمکا یو بل کې ورننوتی غیر متميز یو بل نه جدا نو څنګه چې اوس په منځ کې ډېره فاصله ده د زمکه او د اسمان دا یو ففتقناهما الله فرماینو دا بیا مونږ کولو کدواړه وجعلنا من الماء كل شيء حي او جوړ کړی دې مونږ دوبو نه هر شی ژوند دی یا خدا مطلب دی چې د هر شي پیدایش د پلیت وبو نه شوی دی او یا دا مطلب چې د هر یو سیس د زنده سر ژوند چې دی هغه پدی H2O وبو باندې دی اکسیجن باندې دی افلا یؤمنون ایمان نلری وجعلنا فی الارض رواسي ويخود دي مون پزمکه کې درانه بوجونه غرونا انت مید بهم د دې د پارا چې دا اڑق اون وਹੀ په خلق باندې اون خوځي وجعلنا فيها فجاجا او يخود دي مون پزمکه کې لاري فجاجا کولو سبلن لاري لعلهم يهتدون دې د پارا چې دا خلق په منزل مقصود تلار بیا مومیدا جی ټی روډ او دا موټر وې او دا بل لار او دا بل لار وجعلنا السماء سقفا محفوظا او جوړ کړي دې مونږه اسمان چت محفوظا وهم عن آیاتها معرضون خدا خلق بیا هم د دې د آیاتونو نه معرضون مخړون کړي د اسمان د نخونه مخړون کړي وهو الذي او الله پاک غزاد خلق الليل چې جوړه کشف او النهار او ورځ او شمس او پیدای کو نور او القمر او سپوږمۍ کلن فی فلک یسبحون هر یو پخپل کور کې پخپل مدار کې پخپل چکر کې لامبو وਹੀ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد او نه دا ورکړي موږ هیڅ بشر تعالی ته نوړاندې همیشه ژوند اے محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا د پارم د تا نوړاندې موږ همیشه ژوند نه دی ورکړي افا امتا آیا کته وفات شین فهم الخالدون ولدی به همیشه پاتې شي سنا دی بمری کل نفس ذائقه الموت هر یو زنده سر سکون کې ده د مرګ هر یو سا والا به د مرګ مزه سکی چې دا موږ او تاسو کله د مرګ مزه سکو چرته به یو او کوم عمل بم پلاس کی اخر وخت کې چرانه سارا ټولیږي ولت ټاکو چرته به یو چې چرته یو الله دی ایمان سره مونږ او تاسو له مرګ راوړي د حیا والا مرګ د حیات ژوند ونبلوکم بالشر الله وي مونږ ازمای تاسو برای سره شر سره والخير او خیر سره یعنی شر او خیر نه مراد سختی نرمی صحت بیماری تنگی فراخی مصیبت عیش فتنتن د پاره د ازمیخت بچا باندې چې صحت ته د صحت په امتحان کې دی څوک چې بیماری کې د بیماری په امتحان کې دی ټول د الله په امتحانونو کې کامیاب کی و الینا ترجعون او خاص زمون طرف ته بتا سو ټول را ګرځي و اذا راك الذين كفروا کله چې وګوري تا کسان چې کفر کړي دي ان يتخذونك ندي ننسيتا الا هزوا مگر په مسخرو سرا نبی له سلام ته الله وای دا مشرکان چې کله تا ویني نو دیتا پورې ټوکی کوي نعوذ بالله من ذلک نبی له سلام پورې ټوکی کوي او څنګه وای اهذا الذي ډیر سپکاوي سره وای دا پوزو چونی دا سودا سي اشاره کې اغا دادې یذکر الہتکم چستا سودا بوتان په بد یاد ادا کسته نعوذ بالله من ذلک وهم بذکر الرحمن او دید یاد د رحمان ذات نه هم کافرون دی منکران دي خلق الانسان من عجل جوړ کړل شوی د انسان تروارجن تلوار نه پیدا دي آدم علی السلام وی چې کله الله د خټه نه جوړولو د سر د طرف نه ورکی روح چول شروع شونو سر د گوشت پوست شو اډو کې او پلی او رګونه جوړ شو څنګه چې انساني شکلی او لا نور وجود ټیکره دي نو نور وجودم بیا ورو د غوخه او د اډو کو د وینو جوړېدو تر ګوډو پوري ګوډو نه لاندې لا ټیکره دي لا د خټینا او کرپندې بسکټ دي چې ساور کړه را پاسې دو الله ورته فرمایي چې صبر وکړه
لا خو کې سانشته دی په بوس ماته کې نو خلق الانسان من عجل پیدایشي تور باندې انسان تلوارجن دی بس دی وي چې څه طریقې سره دا سوسی پاری پاتې څنګه بشړک پړک شینو دی او پکې بلا نه وخت کوي او بشي خیر دی ها حوصله ساوریکم آیاتی الله وی زر دې چې زخایم تاسو تخپل د قدرت نه غفلات استعجلون تاسو تلوار مکوئ ويقولون متى هذا الوعد دی وی چې کله به دا وعده ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی لو یعلم الذين كفروا کچری پته ولګیا خلکو ته چې کافران دي حين لا يكفون عن وجوههم النار فکم وخت چې دی ونه شری سارول د خپل مخونو نه د جهنم اور د جهنم د لمبي دا اور بد دی په مخونو روخیږي دی بیا د لمبي ځان نه نشي د فکوله ولا عن ظهورهم د خپل شاګانو نه د شانم په لمبي د اور راشي مخنم ولا هم ينصرون نو بد دی مدد کیږي چې کله د اور په لمبو کې ګیر شي بیا بدی ته پته ولګي بل تاتهم بغتتن بلکې پدی باندې با قیامت اچانک را دي فتبهتهم ندیبا بدحواس کی فلا يستطيعون ردها ندیبا طاقت نلری د دې د واپس کول ولا هم ينظرون ندیبا نبدی ته مهلت ملاویږي ولقد استهزئ برسل من قبلك تحقیق سره خندا شوی د ډیرو پیغمبرانو پورې لتان وړاندې اے محبوب پیغمبر دا یوازې ته نه چې تا پورې خلق دا داړي چنګي چنګي کوي نورم ډیرو رسولانو پورې خلقو د زديانو داړي چنګي کړي دي فحاق بالذین سخروا منهم نو الټرالو هغه خلق باندې چې هغه خندا کړي و دوی پورې ما کانوا به یستهزئون هغه سپوري چې ودی چې دی ور پورې خندا کولا دا الله کوم عذاب پورې بچ دی خندا کولا عذاب په بیارالو قل ورته وایا من یکلاؤکم باللیل سوک نگهبانی کوي تاسو د شپې چې تاسو ود شئ د تاسو حفاظت سوک کوي والنهار دورد من الرحمن د رحماننا بل هم عن ذکر ربهم بلکی دی د یاد د رب خپلنا معرضون مخړون کړي ام لهم الہۃ اشتد دی لسوک معبودان تمنعهم من دوننا چې دوی بچ کی زمونږ سیوا دوی بچ کی لا یستطيعون نصر انفسهم دوی طاقت نلري د خپل مدد ولا هم منا يصحبون او دوی زمونږ د طرف نه سره رفاقت کی د موږ سره سمرګرتیا هم نشته الله وي بل متا نه اولای بلکې فائدہ ور کړی د موږ دی خلکو توابا هم د دې پلار نکونو ته حتا طال علیهم العمر تر دې پورې چې وګد شو د دې ژوندونه زندګیان عمرونه افلا يرون ایدی ګورینا نانات الارض چې مونږه رازو د زمکه ته نن کو سوها کمو یا من اطرافها د طرفوننا یعنی رو د مشرکانو غیر چاپیر علاقه فتح کیږي مسلمانانو الله اس کی راضي او کفار باندې دا وطن رو راتنګيږي افهم الغالبون اوس دي غټون کی غالب دي اوس قل انما انذركم تورتا و خبردار د بلنه د تاسو يروما بالوحي وحي سرا ولا يسمع الصم الدعاء او کون نا اوري بلنا اذا ما ينذرون کله چې دیتا ير اور ولکی ولا ان مستهم نفحه نو کله ورسی کی دیتا یو نفحه من عذاب ربک یو دوه ورته ورسی د عذاب در رب تعالی یقولن نو بیا بدی ضرور وای یا ویلنا هاي کم بختی د مونږ لای نا كنا ظالمین مونږ ظالمان ګناګاران ونزع الموازین القسط او کی بغدو مونږ تل د انصاف لیوم القیامت اورز د قیامت کی د پاره د حساب د ورځ د قیامت فلا تظلم نفس شیئا ظلم بونشي په چا باندې یو زرم وان کان مثقال حبه من خردل کچریوی عمل په برابر د اورید دانی اتینا بها نمون بدام د حشر میدان تراولو وکفا بنا حاسبین ومنګ یو کافی حساب کوونکی ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان تاقی سرا ورکړې د موسی او هارون علیهم السلام ته فرقان د حق او د باطل منس کې فرق کوون کې کتاب وضیاء او رڼا و ذکرا او ذکر نصیحت للمتقین پرهیزګارو د پاره الذين پرهیزګار هغه خلق دي یخشون ربهم بالغیب چې ویریږي د خپل خدای نه پناه دي دا وهم من الساعات مشفقون او د قیامت د خطرناک غړې نه یریږي په خطر کې دي وهذا ذکر مبارک او دا یو نصیحت د برکتناک انزلناه چې نازل کړي دي مونږه دا قران افانتم له منکرون آیا اوس یی تاسو د دین انکاریان نه منونکین
ولقد آتینا ابراهیم رشده قصه حضرت ابراهیم علیہ السلام تاقی سرا ورکړې د مونږ ابراهیم علیہ السلام ته رشده داغ نیک لارا من قبل د دین وړاندې وکنا به عالمین او مونږ ته خبر داغ مونږ پاغه باندې خبر پویو اذ قال لابيه چې کوم وخت ابراهيم عليه السلام فرمایل خپل پلار ته خپل مشرک پلار ته ویل وقومه او خپل مشرک قوم ته ویل ما هذه التماثيل التي دسری دا بوتان انتم لها عاکفون چې کوم تتا سناسي منجوران تاسو دې تناسي عبادت کوي دا څه کوي بوتانو ته ول عبادت کوي قالوا غي ورته جواب کې ویل وجدنا ابانا مونږ دي پلار نکه لها عابدین چې عبادت کول د دې بوتانو دا دغه دلیل خو قال لقد كنتم انتم واباكم ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل تحقیق سرا یی تاسو په خپل مو تاسو پلار نکه فی ضلال مبین په گمراه اخکار کی قالوا اجتنا بالحق یغي ورته نو تا موږ له حق خبر وروړي دا ام انت من اللاعبین یا تم پور خندا کې دا ترشتي ولګي چې دا بوتان سن شي کولې کنه تاسو حق خبر وروړي دا کاسي غپ لګي خندا کې لو به خونه کې مونږ پوري قال ابراهيم عليه السلام مرته لو بنکوما زتا استحق سچ خبر کوم بل ربکم رب السماوات بلک استاسو ټول رب د اسمانونو دیوالار دی د ازمکه الذي فطرهن اغا الله چې د ازمکه واسمانونه پیدا کړی دی وانا علی ذلکم من الشاهدین او زیم په دې خبره باندې د گواهانو نه قائل مدنی وتالله لا اكيد الناس نامکم او ابراهيم عليه السلام غوسه کړهلو قوم ته وی زما د په خدای قسم زبا اوس علاج کوم تاسو لستاسو د دې بوتانو بدل ازوس علاج کوم خیر دی بعد ان تولوا مدبرین چې کله تاسو شاکړی لاړ شي میلې له چې کله لاړ شي زه بدل دې بوتانو سره پیشم خیر دی فجعلهم جزازا قوم لاړو میلې لډې رخواري په ابراهيم عليه السلام کو چې دې مونږ سره لاړ شي خو ابراهيم عليه السلام تیثار زتا سره هغه د بوتانو میلې لنه زما خیال کوي تاسو میل را روانه ده غلط میلو لاړ نشي ګوري پام کوي ابراهيم عليه السلام مثال شو قوم لاړو میلې لا دین د عبادت خانه ور کولو پاتې ابراهيم عليه السلام لاړو یو پل کې راواخستو یو تبر او د ټول بوتانو ته نو درزار خاتو په دغه کې په عبادت خانه کې دړي تیوستي دروز خراب خروپ راخسته دي لاسونو باندې تف تف کو ورته نیولې د خپل اخره کې یو غټ بوت پاتې وغه ته هغه پلک هغه تبر پوګه کې خود وروته فجعلهم ابراهيم عليه السلام کا غبطان جزازم ټوکړي ټوکړي تاسو کوم چا کر ټي ویان وی کنه لاړ شي د زمکه لرول تړلنګ چوکي خان ډېر خوان بوږي دا یو مسله مخکې کړي و زموږ د مالت کې یو زنانه و خدای دې وبخي وفات شوه هغه بیا پټي وی کې اوبا چولې وی چیرې دا خو د استاد جخه مسله وکړه خو الله ګناګاری کو بچ دا مونږ نو هغه خاوند د کرکټ ډیر شو کې پښمنی کې به کرکټ کاتو هغه پکې یو جګو په پټي وی کې اړولې وی مسهر کشه کشه کوله لګې دونه او ټي وی د فرج د پاسه پروت دی نو چې دا څه چل شوی دا خو لګی نه خاوند لګیا دی خزه ورته وای چرته به ورته د فرج نه وبتلینو اوس فرج لاندې دی ټي وی داغه سمجم کار نه کړی چې او نو صحیح ده ولا ورغلی خدای پرده وساتله دا ځکه الله دې دغه عمل قبول کړي اوس وفات شوی دا خدای دې وبخي بچی مسنیکان شوی دي خدای دې کوتر نم بچ کی فجعلهم جزازا نو دا بوتان کې ټوکړي ټوکړي الا کبیر لهم مگر غټ بوت چې وای پرې خل علهم الیه يرجعون دې د پاره چې دا شاید داخله راشي نو دې غټ بوت نو بیا تاسو کې چې دا چا کړی دی ماما ته ولاړ غټ غټ ورته ګوري قالوا من فعل هذا بالهتنا چې کله مېلې نو واپس رااله مشرکان چې وی کته عبادت خانه کې ټول بوتان کاسکر پراتري دا چاو کو زموږ د خدایانو سره ټوک 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 دا چاو کو دا زموږ د بوتان دا زمون خدایان دي دمر نه پوهه چې زمون بوتان خلکو کاس کر کړی دي خدایان او دین دي د خیر تمه کوي بس دا عقل باندې پردې راشي انه لمن الظالمین دا غټ ظالم دی بے انصاف دی چې زمون بوتان مات کړی دي قالوا سمعنا فتن یو پکې ویل مونږ اورېدلې د دلته یو ځوان یذکرهم هغه بدا بوتان ډیر بد سره یادول بد به ویل نو کې دې شو مغه بکړي یقال له ابراهیم هغه خلق ابراهیم وای قالوا غي والفاتو به را ولي
علی اعین الناس د ټول خلق مخ ته حاضر کړي لعلهم یشهدون چې خلک یو ګوري قالوا انت فعلت ابراهيم عليه السلام لاس نیول راوستو د ټول مخ کې ودرولو انت فعلت هذا اتا دا کار کړی دی بیا له هتنا زم خدایانو سره یا ابراهيم اے ابراهيم عليه السلام قال ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل بل فعله بلکې دا کار هغه کړی دی کبیرهم هذا او لبد خدا دی فاسالوه دنه پختنه وکي دا توریه وا اغي ویل چې ګنې ده داسې وای چې بل فعله کبیرهم تفعله فاعل کبیرهم اغي په خپل ګمان کې ګرځولو چې ګنې د موسی ابراهيم عليه السلام مونږ ته وای چې دا د غټ بوت کړی دي اغي داسې پوه شو ابراهيم عليه السلام ورته ویل نه بل فعله دا هو یو کون کې کړی دي چې چا کول نو او کبیرهم هاذا کبیرهم مبتدا شو هاذا بیا خبر دی هغه مشر دادی دنه تاسو کوي کنه دې ته توریه وای چې مخاطب ته هغه مفهوم قریب ذهن کې ورواچ استاد نه مفهوم بعید مراد دا دروغ ني ان کانوا ينطقون کچری دی خبره کوي نو تاسو کوي کنه چې سجدي ورته لګوي خو خبري بم کوي هغه خو بدرته خو نه شي چې دا چا مات کړی دي تاسو کوي چې خبري فرجعوا الى انفسهم هغه خپل زړونو کې ځان ملامت کوم فقالوا او زړه کې ویل انکم انتم الظالمون ځان ته وی چې یقینا والله ظالمان خو مونږ یو خپوی چې دا خبر نشي کولای دا بوتان او په عبادت هم نیولې دي خو بس سم یو ظلم بس ویلی دي نو وستر تاوړي دي ثم نو کسو علی رؤوسهم بیا سرونه ټیټ کوم د شرم نه ابراهيم عليه السلام ته کتیم نشي حق پرست چرته سترګو کې بیا سترګیا چول شي بیا باطل پرست نه بټینګي پکور بننوزي ثم نو کسو علی رؤوسهم بیا سرونه ټیټ کوم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون او پټیټ سر باندې ملامت خجلا ابراهيم عليه السلام ته وی تا ته خپاته ده نو ما هؤلاء ينطقون دی خبر نشي کولای نو هغه د بوتانو اجازه په خپل ویلو چې دی وتا ته پته ده دا خبر نه کوي نو ابراهيم عليه السلام لم مقبلاس ورلا قال ورته فرمل افتعبدون من دون الله ایتاس بندگی کوي الله نه سیوا د الله نه ورست ما دا بوتان لا ينفعكم شيئا چې هیڅ نه فنشي در کوله تاسو ته ټول عمر عبادت کوي یوش نه بیر بدر نکی ولا يضركم او هیڅ نقصان نشي کوله تاسو که تاسو عبادت نه کوي تاسو له ټکر نشي در رسول اف لکم اف او تف دی پتا سو باندې چې تاسو داسې عقیده خپل کړی ده اف لکم بیزار مزت تاسو نه ول ما تعبدون او دا غبوتان نه چې تاسو بندگی کوي من دون الله د الله نه سوا فلا تعقلون اي عقل نکار ناخلی غټ غټ دړه دړه سرونه مینولې دي قالو قوم ول یره دغه مونږه ملامت کو الله د دلیل په میدان کې جرش وو نو اوس زور ازمایي کوي چې کله باطل د دلیل په میدان کې د حجت په میدان کې جرشي نبي ابو گزار کوي گزار قالوا حرقوه غي ول دي اوس وزوي وانصروا الهتكم او مدد کوي د خپل بوتانو ان کنتم فاعلین ک چریتا سو کوونکی اور تیار کو نمرود ټول لګیا دي خشاک را جمع کوي ډېر د ثواب کار دی کنه هر سړی لګیا دي خشاک را جمع کوي خډر خشاک جمع شعور ورته کو سکروټ تیار شو اور د داسې اور د چې په هوا مارغ نشي تیرې دی په کوړه کېږي جوخ سړی نشي ورتلې وره دی بوس ور غرزو څنګه د امرتي زورم چې بلکو ابلیس خوشتا کنه مستر ابلیس ارالو هغه ولا سلام مشوره ورکا ټال جوړ کړي یو موګې دی خوا ټک وه یو دی خوا ټال جوړ کړي ور خوشې کوي پکې او بیا ورپسې دا رسې وشلوي بس خاص منسته ورشي چې کله پټال نو ورخلاص شو په هوا کې د جبريل عليه السلام ولرالو عزت سم مدد کولې شم ابراهيم عليه السلام غو زبردست موحد دی و اذا مړه ته بس ما سم مدد وکړي مدد کوون کې چې څوک زما مدد کې هغه ما وی نه کنه نو الله مدد وکم ابراهيم عليه السلام اور ته رسیدو د اور خاصیت ته سوزول پکوړه کول خو الله پاک اور د الله مخلوق دی د الله مخلوق د الله د امر نه بغیر هیڅ نشي کولای څنګه چې زموږ دوستان وای تبلیغ والا وای دا خبره کوي دا خبره په جهان کې عام کوي مخلوق د الله د اراده نه بغیر هیڅ نشي کولای او خالق په خپل اراده کې مستقل دی
قلنا منگویل حکم کو یا نارو اے اورا کونی بردن شیخ یخشا چې څنګه ورته ویل یخشا بس درجه حرارت -0 بلکې د -1 to 3 تلاړو یخنی کپ کپ په پیرالا وسلاما الله فرمایل سلامتیا والا معتدل څنګه چې موږ او تاسو باندې د دې مې د روزو ته وګورم او الله پاک څومره خستا موسم جوړ کړی دی علی ابراهیم په ابراهیم علی السلام باندې و ارادو به کیدا او دی ارادو کا د ابراهیم علی السلام په خلاف باندې بد منصوبه جوړه کا فجعلناهم الاخسرین الله فرمای نو کومګه دی غټ تاوانیان لوی تاوانیان اخسرین اسم تفضیل صيغه ده ونجیناه وبچکم ابراهیم علیہ السلام ولوط علیہ السلام من الارض التي اغزم کی تبارک نافیات پکم کی من برکت چول للعالمین جهان والو د پارا قوم تباشو نمرود او د باندې خدای یو ماشه مسلط کو نمرود باندې ماشه ورته دی وکی اسپیګما کې نه نوته او هغه ورته دماغ باندې له شو ولته به ول سټک را خلاصولو نو د نمرود په دربار کې مخکې دا ترتیب وو چې څوک به دربار ته راتلو نو سجده به لګولا اوس باټه چپل راځوړند کړي مثلا دا باټه ما ویلغه دا کمپنی خپلته نه و یو باټه یا سرویس چپل راځوړند کړي و د دربار په خوا کې چې څوک هم راځي ورسره لیکلی چې برای مهرباني تاسو چې راځي نو د بادشاہ سلامت په دماغ کې ماشه نه نوته دی هغه ټکونه ور کوي دل چې یو د گزاره په سر ور کوي نو هغه ماشه لګ په قلار شنو دی یو 100 منټو د پاره په قلاری دا مهرباني وای دا گیفت راوړی نو ټول خو وخت مخکې نه په قهر نو هر یو سړی براتلو بعد قسمته ورالو هغه ورته لاس تلګو ټاس مې ولدي سر نه وښتو دا سي الله ولا ذلت ورکوخه او ابراهيم عليه السلام او لوط عليه السلام ته الله ول چې تاسو دا لا قبرې دي زیلا شي هجرت کوي ووهبنا له اسحاق وربخل من ابراهيم عليه السلام ته اسحاق او يعقوب نافله انعام دا نوسي چې کنه نوسي دي ته الله نافله ویل زیاتی دا هغه د ګل میوي او دا ګرانم به پسړي باندې خو نوسي چې د کم نیا او د کم نکو شو باز د دې صادر سنبالای بس د آخرت تیارې دی کوي باز دا نذیر دی د پاره خبر رالو چې نوسي کلو شو دا د نکو د نیا د پاره دا خبرداري دی چې بس واست تیارې کوي زه خالق او بس ته کنه تر کومه بیٹه کړي اخسته دا بس وکلن جعلنا صالحین او دا ټول مونږ نیکان نیک وخت ګرځولیو وجعلناهم ائمه او ګرځولیو مونږ دا ټول امامان پېشواګان د امت رهبران يهدون بامرنا لار به خود خلق ته زمون حکم سره واوحينا اليهم او وحي لګلم دي تا فعل الخيرات تکولو د نیکو کارونو او اقامه صلات او د قائمولو د منز و ایتاء الزکات او د ورکولو د زکات وکانو لنا عابدين او دی زمونږ بندگی کوونکی ولوطنا اتینا حکما او لوط علیہ السلام ورکړو مونږه تخپل حکم او علم سمج ونجیناه من القريه التي او لوط علیہ السلام مونږه بچو دا هغه کلینا كانت تعمل الخبائث چې دا کلی وکول ګنده کارونه به کول انهم كانوا قوم سوء داو یو قوم ناکار فاسقین نافرمان اخکار بار به د خدای نافرمانیانی کول وادخلناه في رحمتنا او لوط علیہ السلام داخل کوم په خپل رحمت کې انه من الصالحین دیو د نیک بختونه ونوحا او لګل د نوح علیہ السلام نادا کوم وخت چې د اچغه ولګول आवाज ولګول من قبل د دین وړاندې فاستجبنا له نو د دعا من قبول کړه فنجیناه من د بچ کو اهله او د کور خلق من الكرب العظیم دا غلوی غبراهټنا ونصرناه من القوم الذين او مدد کومګه د قوم په مقابله کې کذبوا بیااتنا چاغي درو غنلې خبره د مونږه انهم كانوا قوم سوء یقینا نغيو بد خلق فاغرقناهم ناغي ډوب کومګه اجمعين ټول وداود وسليمان او داود عليه السلام او سليمان عليه السلام پلار او زوی دي پیغمبران دي اذ يحكمان في الحرث چکل دي فیصله کولا په یو فصل کې دا سکار شوو چې د یو سړی ګډي چیلاوي بل زمیدارو د هغه غیاو
هغه فصل ته دا غړي چیلا وروړېدلې وي هغه فصل کې سریدلې وي هغه فصل ته نه بالکل خړلې او ټول صفا کړې ورې بلې وله د فصل والا رالو داویر او داوود علیہ السلام لا جدي شپون کی ګړو باندې خیال نکول زما ټوله غیا صفا والے دا فصل را لخړلې دي نو فیصله وکا داوود علیہ السلام دا سکارو کو چې وی کته چې هغه فصل خټول تبا شوی دی ټول خړلې دي د چیلو والا ګړو والا نه ټول ګړي راواخسته دل ور کې ورته زبر دا فیصله ده بهر سليمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ته پوسو کو شپونکی کاکا نو زمیدار کاکا نه بابا مې څه فیصله وکا والله خدا فیصله وکړه چې ما نه ټولې ګډي واخسته دل اور کې وی زبس دا قیمت شو ده دي وير تاسو لکې نه کدا فیصله ما تا والا شوی منما بل شانته کولا ایو الخا سوال جواب داوود علیہ السلام لاړو چې زوی خو دی وای کدا فیصله چرته په ما کې ده کنه ما بل شان کولا داوود علیہ السلام زوی وغوښته چې راشه چې تا کولم څنګه بوا وی ما بدا سے کوله بابا چې دا فصل چې کوم خړلې ده کنه دا به ما د شپونکی ته حواله کولو چې شابه ته بده ته ډیرانه چې دې ته بګوټ کې او دې له بوبور کې د دې خصمانه وکي چې دا فصل واپس هغه حد تراشي چې کوم حد باندې ستاګړو خړلې او تر هغه وخت پورې به دا ګړی تانه دا زمیدار والی دی به ساتي دی به تنا په ماسته وړای به تنا دی اخلي اوهو داوود علیہ السلام ویل یاره فیصله واپس دا فیصله صحیح ده ګړی د زمیدار لور کې د پټي مالک لا چې شابته د دینه په ماسته اخلا خو غیا مې اب عمر کې او هغه د ګړو والا د شابه دی فصل ته کیوز او دی ته بګوټ چاری ماری کې چې کله دا واپس هغه خپل حال تراشي بیا به تاسو سره یو بل سره عدل بدل وکړي و داوود او داوود علیہ السلام و سلیمان او سلیمان علیہ السلام اذ يحكمان چې کله دي دواړو فیصله کوله فل حرث په فصل کې اذ نفشت فيه غنم القوم چې کله ورګړي شي وي په دغه فصل کې چیله د یو قوم اولدا پېمال کړو وکنا لحکمهم شاهدین الله فرمای د دې دا فیصله زموږ دسترګو د وړاندې و داوود علیہ السلام چې څنګه فیصله کوله هغه مونږ لیدا سلیمان علیہ السلام چې کوم فیصله کوله هغه مونږ لیدا ففهمناها سليمان فاصل فیصله مونږ ور مفهوم کا سليمان علیہ السلام تا د فیصله چلم اصل سليمان علیہ السلام ته خودنو وکلن اعطینا حکما او هر یو ته په دې دواړو کې مونږ ور کړو حکم او علم او سمج پوها وسخرنا مع داوود الجبال او تابع کې مونږ داوود علیہ السلام سره غرونا یسبحنا تسبیح ویلا او طیر او مارغانم الوتن کې مارغانم ور سره تابع کړیو وکنا فاعلین او مونږ کوون کې دا ټولرسن وعلمنا صنعه لبوس او خودل مونږه داوود علیہ السلام ته جوړول د جنگی جامو لکم استاسو د پارا له تحسنکم چې بچ کی تاسو من باسکم استاسو د جنگ نه زغری به جوړولې یو ځل فرښتې داوود علیہ السلام لرالی داوود علیہ السلام ویل چې دا انسانان دي تاسو ته کولو چې د داوود علیہ السلام څنګه سړی دی نو وی ډیر خسړې دی خو چې یاره د دا غټه وټه چې د خپل لاس له د بیت المال نه غټه وټه نه خسته کنه دا بخاوه نو هغه راس بیا د زغری جوړول شروع کړ ډیر خوش نصیب دی هغه کس چې هغه کوي د دین خدمت او غټه وټه چې کم دی په خپل ځان خرچ هغه د خپل لاسي فهل انتم شاکرون ای تاسو شکر گزار ولی سلیمان او سلیمان علیہ السلام ته تابع کړي و مونږ ها هوا عاصفتن تیزتلن کی تجری چې چلی د باب امره د خدای حکم سرا ال الارض التي اغزمکه تا بارکنا فیها چې کوم کې مونږ برکت خیره وکنا بكل شيء عالمین او مونږ په هر څه باندې خبر لرونکیو ومن الشیاطین او د شیطانانو نو مونږ تابع کړو سلیمان علیہ السلام ته من یغوسون له چاغي بغوپی وهل سلیمان علیہ السلام د پارا ويعملون عملا وغيب کول ډیر کار دون ذلک د دین ورستا وکنا لهم حافظین او مونږه تاغي نگرانی کوونکی و ایوب دلته قصه د ایوب علیہ السلام و ایوب او ایوب علیہ السلام اذ نادا چې کوم وخت دا आवाज کو ربه خپل رب ته انی مسنیت درو چې ماته تکلیف رسیدلې دی او انت ارحم الراحمین او اے الله ته ډیر زیات رحم کوونکی ایوب علیہ السلام الله بچی ور کړیو مال حال ول الله ډیر ور کړیو الله په امتحان کو ټول تن الله واخست مال حال بچی
پسټه باندې بیماری رااله ډېر سخت تکلیف قران نه د واضح کړي چې څنګه تکلیف بعض خلک قسم خبره کوي ځینی ورکه غلطي خبرې کوي بس یو تکلیف ایوب علی السلام ته پسټه باندې راغله نو بیا ټول خدمت پرې صرف یو بیبي چې واغه فرمان بردار او په داسې وخت کې مخاون نو غردولې نه پرې وی بعضی بیبيانې وفاداری وي د تکلیف په وخت کې د خاون نه جدا کیږي یو خو هغه وخت چې ولا ډبل شاپر وروړي دار شین او د اندر شهر او د باهر شهر لګي ول راز غلې یو هغه ټیم کې وخت خورچا باندې خاون ګرانی دا و چې کله د غټي وټي وګرديږي ولا معذورم شي د خزي لاس تکینو د خزي خدمت تعال ته بیا خزي ته پته لګي چې څنګه چل دي دغه وخت کې خزي د ایوب علی السلام خدمت کړي دي چغه کوي رب زمان نیمسن یضر اے الله ما ته تکلیف رسیدلې دی وان ته ارحم الراحمین او اے الله ته د ټولو رحم کوونکی نزيات رحم کوونکی ایوب علی السلام باندې ډیره سخت وا بیماری پر راغله او تکلیف ازمیخت په الله تر طرف نه یو ځکه وی دی یو سړی ایوب نامه نو هغه باندې چرته تب ډیر زیات اٹیک کړو ډیر کمزور شو د شپې را پاسینو تب خوب ته نه پرې خو د لاسونه اسمان ته اوچت کو خدایا ز ایوبه مګور ایوب علی السلام نه ما ز ایوبه ما زه خو هغه شانس غمل والا نیم زه خو کمزور یم فاستجبنا له الله فرمای دا ایوب علیہ السلام دعا مونږ اورې دا فریادم قبول کو فکشفنا ما به ولریکو مونږ ددنا اغا من دورن تکم تکلیف چې پد باندې واتینا واهله ورک مونږ د تذکر خلق ومثلهم موضع امر نور مثلهم معهم رحمتا من عندنا رحمت د خپل طرفه و ذکر للعابدین او نصیحت د بندگی کوونکو د پاره و اسماعیل علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و ذوالکفل علیہ السلام کل من الصابرین ټول غمون کی برداشت ان کو صبرناکو وادخلناهم فی رحمتنا داخل کدیمنګ بخپل رحمت کې انهم من الصالحین دی ود کاملون قانونا نیک بخت وظنون یومی والا یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا چکل لاړو په غوسه کې فظننا نو داو غنلا نقدر علی چې ګنمږ دین شرانی و فنادا فی الظلمات مئی تیر کړه لوړ د مئی په ګډه کې نو هغه ته کو تور تیارو کې چغه الله اله الا انت سبحانك چې نشته د لایق د بندګۍ سیواستان ہے الله سوک تبعیب انی کنت من الظالمین زیما د ګناګارانو نا فاستجبنا له فریاد ورید مونږ یونس علیہ السلام ونجیناه من الغم را اخلاص کومږه د ساډو بيدونا د غمنا وکذالک ننجل المؤمنین د غشان من بچو ټول ایماندار وذکریا او زکریا علیہ السلام اذ نادى ربه کوم وخت چې د دعا او د خپل ربنا رب لا تذرنی فردا یا الله ما پر دی اوازي وانت خیر الوارثین او الله ته بهترین وارثین فاستجبنا له دعا قبول کوم دا زکریا علیہ السلام ووهبنا له یحیی او وربخل موږ ته یحیی زوی واصلح لنا له زوجه واصلحنا له زوجه او روغه صحیح کوم د بیبي مخ کې بچی نه کېدا او اوس د بچو کېدو والا جوړ شو انهم كانوا يسارعون في الخيرات دې ټول با دوله ګولو پنیکیانو کې دې پنیکیانو کې بد یو بل نمخ کې کېدا ويدعوننا رغبا ورهبا او دیبا دعا غوخته زمونږه توقع سرا او ير سرا وکانو لنا خاشین او دی زمو مخ کې عاجزی کوونکو ولتی او اغبی مریم علیہ السلام احسنت فرجها چاغي قابو کې ساتل خپل خواهش او خپل شهوت فنفخنا فيها نمون پوکې وهلو من روحنا د خپل روحنا یعنی د عیسی علی السلام وجعلناها او ګرځول موږ مریم بیبي وابنها او داغي زوی آیه للعالمین یو نخد الله د قدرت جهان والا چې الله دا سم کول شي د پاک دامنی بیبي نه بغیر د نره الله اولاد کول شي ان هذه امتکم امه واحده دا خلق چې دا امت ته استا امت یو دین باندې وانا ربکم واستغفر رب ما فعبدونی زما بندگی کوي وتقطعوا امرهم بینهم او ټوکړي ټوکړي کو دوی د خلکو خپل کار خپل مابین کې خپل میانس کې کلن الینا راجعون دا ټول زمو طرف ترا ګرځیدون کړي فمن یعمل من الصالحات فسوکم چې کین نیک کارونه او هو مؤمنون د ایمان لري فلا کفران لسعیه نو نشته د ناشکری د کوشش الله وی د کوشش ناقدری نشته د خفقېږي ما دا تاسو چې درانه سرونه درنیوږي ستومان وجود د الله کلام تناسي د دې ناقدری نشته د الله ورته ډېر د لوی قدر په نظر باندې ګوري
وإنا له کاتبون الله وي موږ دې عمل لره لیکون کیو دا موږ درج کو سبا قیامت کې به در تخکار کو چې دې څه بدلینی وحرام علی قريه مقرر شوی دا په هر کلیوالو باندې اهلکناها کم چې موږ هلاک کړی دي انهم لا يرجعون چې دی به واپس نه راځي حتا اذا فتحت یاجوج وماجوج تر دې چې هغه بند کولو شي زوز مازوز تا وهم من كل حدب ينسلون او دي د هر ډیره کې نه راخویدون کی وی راخوی کی بدوم رډیر وي چې د هر ډیره کې نه براخوی کی سم وقت رب الوعد الحق او نذیر علی وعده حق فاذا هي شاخصه ابصارها نو په دغه دم شیبا سترګې ټولې اوچته بقي بپاتې شي د چا الذين كفروا دا غچا چای کفر کړي دي یا ویلنا وای با ای زمون کم بخته کده کو نافی غفلت یقینا مونږ په غفلت کې من ها زاد دی ورزنا بل كنا ظالمین بلکې مونږ ګناګارانو انکم وما تعبدون من دون الله بشک تاسو او هغه څه چې تاسو بندگی کوي سوا د الله نه حسب جهنم دا ټول خشاک د دوزخ انتم لها واردون تاسو ټول بزید دغه دوزخ ته لو کان هؤلاء الهتن کچری دا بوتان خدایان و ما وردو هادی بنو تلی دوزخ تا وکل فیها خالدون او دی بټول التای همیشه وي لهم فيها زفير د دې پاروال ته برډانګي دا جهنميان په جهنم کې برډانګي وي چغي به وي وهم فيها لا يسمعون دی بال ته خبر ناوري واه یو ځکه الله وي چې دی به برډانګي وي او بل ځکه الله وي دی بناوري آو ابن عباس رضی الله عنهما معنا کوي مطلب بیانای وی اول کې بعد جهنميان برړانګي وي په جهنم کې ډېر کړي کې بوي دا پچا باندې اچانک سپیرونه دي هغه سپیته چې وای وای چې ورته وي سپیته دا شان دي جهنميانو په برړي وي په جهنم کې او یو وخت به دا سراشي چې الله به د اوس په بکس کې بند کی سیلبن به کې په اور کې باغ د اوس په بکس ور غردینو دی وای سم ناوري بیا الله اکبر ان الذين سبقت لهم من الحسنى بشکا کسان چې مقرر شوی دا غي د پاره زموږ د طرف نه نیکی اولئک عنها مبعدون دغه خلق بداغي نه لري وي لا يسمعون حسيسها دی بناوري داغي آهټ نباوري داغي د خپو چاپ وهم فی امشتات انفسهم خالدون او دی بوې پاغه سکی هغه مزو کې چې د دې زړه نه غواړي اچا همیشه به لا يحزنهم الفزع الاكبر هس نبغم جنکی دوی اغلو یا یرا وتتلقاهم الملائکه جنتیان سره بمخکیږي فرښتې په جنت کې هاذا یومکم الذی دا دستا سو هغه ورځ کنتم توعدون چې د کمیتا سره وعده کیدا یومنت په سما الله فرمایي چې په کوم ورځ مونږ را فولډ کو اسمانونو راوین غاړو کتای سجل للکتب پشانتی د سجل کتابونو لرا لکه څنګه چې د دفتر کتابونه رجستری وی او بابو سے به د کار په اخر کې راغونډي کما بدا ان اولم خلق څنګه چې مونږ په اول ځل پیدا کو نعيده دوباره به مونږ دوهراو دا وعدن علینا دا وعده د ضرور پر مونږ باندې ان كنا فاعلين بشک مونږه کار کوون کیو ولقد كتبنا في الزبور او تاخي سره مونږ لیکلي دي په زبور کې من بعد الذکر رستو د نصيحت نه ان الارض يرثها چې یقینا د ازمکه با میراث دی عبادی الصالحون زما بندگان نیکان ان فی هذا یقینا اشتد پدې کې لبلاغن مطلب تر رسیدل لقوم عابدین دا قوم د پاره چې بندگی کوونکې دي وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او نه لګلې مونږ ته مگر رحمت د جهان والو د پاره قلوا انما یوحى الی ما توحی کیږي انما الهکم چې یقینا تاسو معبود الہ واحد معبود کیو د فعال انتم مسلمون نو تاسو غاړي خودن کیي فاین تولوا کچریدی مخواړو لو فقل ورتوایا اذنتکم ما تاسو خبر کوي علی سواء برابر وان ادریا قریب ام بعید ما توعدون او ما ته پته نشته دي چې نږدې دی هغه او کلری دي ته کوم چې تاسو سره وعده کوي انه یعلم الجهر من القول یقینا الله پاک ته پته ده دا هغه خبره چې کوم ښکارا ده او يعلم ما تکتمون واغه چې کوم تاسو پټوي وان ادري لعله فتنه او ما ته پته نشته چې شاید دا عذاب رستقول چې وی فتنه لكم دا ازمیخ پستاسو د پاره او متاع الى حين او فائدہ رسول تر یو وخت پوري قال ربي قال رب احكم بالحق او الرسول چې زما ربا فیصله وکړه انصاف سره وربنا الرحمن او رب زمونږه المستعان هغه چې داغه مدد غوښتل شوی دی علامات صفون په خبرو باندې چې کوم تاسو د ځانه جوړوي سورته حج شروع شو الله دې مونږ ټول حاضرینو ته حج د بیت الله را نصیب کی بار بار قبولیت سره سورته حج مدینه کې نازل شوی دی او دې کې 78 آیتونه دي اتاویا
لسر کو غانی دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم مدد د نوم د الله پاک سره برکت د نوم د الله پاک سره مرګتیا د نوم د الله پاک سره دا سي الله پاک چې ډېر مهربان لوی مهربان دی یا ایها الناس اتقوا امر بالتقوا وتاکید او وبذکر احوال قیامت د قیامت سخته الله ذکر کوي دلته او الله د تقوا او د پرهیزګارۍ تاکید کوي چې پرهیزګار شي یا ایها الناس اے د انسانیت خاوندانو اتقوا ربکم فیرا کی وسید خپل خدای نه ان زلزلۃ الساعه شیء عظیم بشک زلزلہ د قیامت ډیر لوی شی دی یوم ترونها چکله د قیامت زلزلہ راشي نو ګوري با ته تذهل كل مرضعه چې غافل بشي